السلام علیکم. د پی ټی وي پښتو خبرونو سره زه یم الیاس کاکړ. لومړی د خاص خبرونو سرټکي. ذکر د ماحولیاتي بدلون څخه د وړاندو خطرو د مخنیوي لپاره د نړیوال کانفرنس کاپ 28 په دوبۍ کې نن پیل وسو. د ملګرو ملتونو سکریټري جنرال انتونیو ګوتریس وایي چې د موسمیاتي بدلون د منفي اثراتو د مخنیوي لپاره په هنګامي بنیادونو کې د کار کولو ضرورت دی. د ملګرو ملتونو سکریټري جنرال انتونیو ګوتریس وایي چې د موسمیاتي بدلون د منفي اثراتو د مخنیوي لپاره په هنګامي بنیادونو کې کار کولو ضرورت دی. معیشت د ښه والي لپاره د ګامونو ثمرات پرله پسې روان دي. د کاروبار نن په پیل په پاکستان سټاک ایکسچینج کې د چسبندګي رجحان و. اوس د خبرونو تفصیل. ذکر د ماحولیاتي بدلون څخه د وړاندو خطرو د مخنیوي لپاره د نړیوال کانفرنس کاپ 28 په دوبۍ کې نن پیل وسو. د ماحولیاتي چیلنجونو د مخنیوي لپاره په سپارښتنو او تجویزونو باندې غور کیږي. په شرم الشیخ کانفرنس کې اعلان کړل سوي د تاوانونو او تباهي فنډ لپاره د پیسو منظوري ورکړل سوې ده. د بېلابېلو هیوادونو لخوا 50.5 کروړه ډالر د ورکولو اعلان وکول سوی دی. د پاکستان لخوا څخه اعلان ته شراغلی ویل سوي دي. تر 12 دسمبر پورې روان کانفرنس کې 190 هیوادونه او د نړیوالو ادارو نمایندګان ګډون لري. د ملګرو ملتونو سکریټري جنرال انتونیو ګوتریس وایي چې د موسمیاتي بدلون د منفي اثراتو د مخنیوي لپاره په هنګامي بنیادونو کې کار کولو ضرورت دی. ترقي کړل سوي هیوادونو ته د موسمیاتي بدلون په هکله په خپله کړنلارو بیا نظر اچول دي. په دې کې د کانفرنس اف پارټیز 28مې غونډې ته په وینا کې ویل چې د ترقي کړل سوي هیوادونو د لوز مطابق فنډونه ورکړي. د کوپ 28 په مهال په 2 ورځنۍ ورلډ کلایمټ ایکشن سمیټ کې وزیر اعظم انور الله کاکړ ګډون وکړی. په دوبۍ ایکسپو کې د متحده عرب امارات صدر شیخ محمد بن زید ال نهیان او د ملګرو ملتونو سکریټري جنرال انتونیو ګوتریس وزیر اعظم ته شراغلی ووایه. نړیوالو مشرانو او د نړیوالې ورورګلوۍ سرمشران موسمیاتي چیلنجونه د مخنیوي لپاره غور کوي. د حکومت د معیشت د ښه والي لپاره د ګامونو ثمرات پرله پسې روان دي. د کاروبار نن په پیل په پاکستان سټاک ایکسچینج کې د چسبندګي رجحان و. په سل انډکس کې د 1542 پوینټونو زیاتوب وسو. سل انډکس د 62,000 څخه هم زیات سو. د غیر قانوني افغان اوسیدونکو انخلا روانه ده. تر 30 نومبر پورې پاکستان پرېښوونکو غیر قانوني افغان باشندو ټول شمېر 3,98,000 څخه هم زیات سو. د پاکستان په ملتیا په ټوله نړۍ کې نن د هیټ څخه د ژغورنې نړیواله ورځ دپاره د خبرتیا لمانځل کیږي. روان کال د ورځ ټولنې رهنمایي کولو ته پرېږدي په عنوان لمانځل کیږي. د روغتیا نظام ټینګولو لپاره انفیکشن د کمولو په شواهدو واړه لرونکي منصوبې او کړنلارې د خپلولو ضرورت دی. د بلوچستان نگران وزیر اعلی میر علي مردان ډومکي ویلي دي چې د وزیر اعظم یوث سکیل پروګرام لاندې په صوبه کې 100,000 ځوانانو ته تکنیکي تربیه ورکول کیږي. د هورسیز امپلایمنټ پروموټرز اسوسییشن ډلې سره په کوټه کې خبرو اترو کولو کې ویلي چې د تربیت لاندې ځوانانو کې 7,000 میرمنې هم شاملې دي. په نیوټیک کې د بلوچستان برخه د 4,000 څخه په زیاتوالو ته رسیدل سوی دی. چیرمین بلاول بټو وایي چې د بلوچستان د ستونزو ادراک لرو. په کوټه کې و های کورټ ته بار ته په وینا کې هغه ویلي چې د پیپلز ګوند تاریخ د شهادتونو ډک دی. غواړم چې ووټران په 8 فروری د زوړ تر سیاست کوونکي اعلان کړي. رپورټ کوي وقار حمد.
ایڈوائز دیں. عوام الیکشن کے دن نکلے. نئے دور اور نئی طرز سیاست کے لیے یکجا ہونا ہوگا. تقسیم اور اپنا کی سیاست کو دفن کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. بلوچستان کے ایشوز کو سمجھتا ہوں. نوجوانوں کے پرانے 70 سالہ لیڈر نے تو کبھی مسنگ پرسنز ایشو کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں. کوئٹہ کی ہزارہ کمیونٹی میتیں رکھ کر احتجاج پر تھی اور اس وقت کے وزیر اعظم انہیں سمجھتے تھے. 70 سال سے جو نظام چلتا آ رہا ہے، کیا اس نے اس ملک کی شہریوں کو، اس وطن، اس دھرتی کے رہنے والے ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. پرانی سوچ کو چھوڑ کر تاریخ کو بدلنا ہوگا. وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ. کوئٹہ کی د پاکستان پیپلز گوند چیئرمین بلاول بھٹو زرداری د بلوچستان لوکل کونسل ایسوسییشن د کلنی جنرل باډي په غونډه کې ګډون وکړي. په دې موقع بلاول بھٹو زرداری د ضلعو ډسټریکټ کونسلز، منسپل کارپوریشنز او منسپل کمیټیانو د چیئرمینز او میئرز سره ملاقات وکړي. په دې موقع پیپلز گوند مرکزی او صوبایي مشران هم موجود وو. پاکستانی کرکٹ ټیم په دوره آسټرالیا کې د شان مسعود په مشرۍ کې د سډني کې کیمبرا ته ورسېدی. نن او سبا د حرام ورځې دي. لوبغاړي به د 3 دسمبر څخه پریکټس سیشن پیل کوي. د 8 دسمبر څخه به د پرایم منسټر 11 په ضد 4 ورځنی فرست کلاس میچ لوبوي. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بیلابیلو سیمو د موسم حال او مشترک اجازه د الله په امان.